سلامونه ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړ زه یم سردار ولی اریان تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه در وښیم چې موږ څنګه کولی شو فیسبوک څخه پیسې وګټو فیسبوک کومو خلکو ته پیسې ورکوي ملګرو تاسو هم د اوس خپل فیسبوک وګورئ تاسو هم د هغو خلکو له ډلې کې راځئ چې فیسبوک پیسې درکړي او که نه ملګرو په همدې موضوع نن غږیږو په دې موضوع کې څو عنوانونه دي لومړی عنوان دا د موږ څنګه کولی شو فیسبوک څخه پیسې وګټو دوهم عنوان دا چې موږ ته فیسبوک آی ډي کې پیسې راکوي او که پیج کې پیسې راکوي دوهمه دا خبره که چې د پیج کې راکوي نو څومره فالوورز باید ولرو او څومره دقیقې واچ ټایم ولرو آیا په افغانستان کې امکان لري فیسبوک څخه پیسې وګټو او که نه او ملګرو په همدغه څو عنوانونه دي په دې به مکمل تفصیل تاسو ته کوم دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ ملګرو مخکې له دې نه زه ویډیو شروع کوم ستاسو په خورا درنه یوه هیله کوم که تر اوسه پورې هم تاسو ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړه خوا کې د بیل آیکن ووهئ که ویډیو مو خوښ شوه ویډیو وروسته لایک کړه خوښ هم نه شوه ډسلایک کړئ هېڅ مشکل نشته اوس زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم چې موږ څنګه کولی فیسبوک څخه پیسې وګټو نو له موږ سره اوسېږئ فیسبوک څخه پیسې وګټو لومړنۍ خبر دا ده موږ باید یو پیج ولرو په آی ډي کې نه کېږي ملګرو که غواړو فیسبوک څخه پیسې وګټو موږ باید یو پیج ولرو هغه پیج باید جوړ کړو بیا موږ کولی شو فیسبوک څخه پیسې وګټو دوهمه خبر دا کله مو پیج جوړ کړو نو ډایرکټ نشو کولی فیسبوک څخه پیسې وګټو موږ باید د هغې لپاره 10,000 فالوورز یا هم 10,000 لایکه باید برابر کړو او دوهمه خبر دا ده چې یعنې 10,000 منټه ویډیو باید زموږ وکتل شي یعنې کومې ویډیوګانې چې موږ پیج کې اپلوډ کوو هغه ویډیوګانې باید څنګه کې 10,000 دقیقې وکتل شي یا هم 10,000 ویوز ورباندې راشي ویوز په دې معنی نه چې ډایرکټ نفر راغی ویډیو باندې کلیک وکړو دا په یو ویوز کې حساب شو نه هر نفر باید ستا ویډیو څنګه کې یوه دقیقه وګوري چې 10,000 نفر راغله یا ستا ویډیو یوه دقیقه وکتل نو په دې پوه شه ته فیسبوک څخه بیا پیسې ګټلی شي له فیس څخه دوهمه خبر دا دی په افغانستان کې امکان لري چې فیسبوک څخه پیسې وګټو او که نه او که لري په کومه طریقه لري ملګرو دې لپاره چې موږ فیسبوک څخه پیسې وګټو هغه په دوه طریقو کې یا هم په مستقیم ډول کولی شو له فیسبوک څخه پیسې وګټو او دوهمه خبره چې په غیر مستقیم ډول کولی شو فیسبوک څخه پیسې وګټو البته ملګرو فیسبوک څخه په مستقیم ډول پیسې ګټل څه رقم دي یعنې ډایرکټ فیسبوک ته اپلای کول فیسبوک څخه پیسې ګټل البته چې کله موږ 10,000 فالوورز او همدارنګه 10,000 دقیقې واچ ټایم پوره کړو او بیا موږ فیسبوک ته ډایرکټ اپلای کوو او خپل مونیټایزیشن خلاصو او فیسبوک څنګه کې موږ ته په د ویډیو ویوز په مطابق پیسې راکوي دا څنګه شو په مستقیم ډول شو او په غیر مستقیم ډول ملګرو څه رقم ده په غیر مستقیم ډول څنګه دا رقم ده چې مثلا زه یوټیوبر یم او ته غټ پیج لرې که نه یا هم زه ویب سایټ لرم فکر وکړه زه یوټیوب چینل د ماته که نه او ته زما ویډیو ګورې دا ستا پیج د هغې ته 10,000 فالوورز او 10,000 دقیقې هم پوره کړي دي او غواړې پیسې وګټې خو بیا هم تا د پیسې نه درکوي ځکه نه درکوي ته په افغانستان کې یا هم په هغو هېوادونو کې چې هلته څنګه دی فیسبوک څخه پیسې نه ګټل کېږي نو په افغانستان کې په مستقیم ډول فیسبوک څخه پیسې نه ګټل کېږي نو په غیر مستقیم ډول به ګټو په غیر مستقیم ډول په دا رقم ګټو مثلا زه یوټیوبر یم یوټیوب چینل زه غواړم یوټیوب چینل ته مې ویوز او سبسکرایبر پیدا کړم نو تاسو کومې تا پیج د غټ پیج لرئ په لاکاو فالوور لرئ خو بیا هم پیسې نه ګټې نو زه تا ته درځم زه تا ته وایم چې زما دغه ویډیو لینک واخله دې ته ماته 1000 ویوز راوله په 1000 ویوز راوله زه تا ته هغې بدل کې 500 روپۍ مثال په توګه درکومه کله چې تا ماته 1000 ویوز راوځل زه به تله ډایرکټ 500 روپۍ درکړم نو دا هم په غیر مستقیم ډول شو له فیسبوک څخه پیسې مونږ وګټلې نو په همدې طریقه کولی شو مونږ فیسبوک څخه پیسې ترلاسه کړو بیا هم درته هم ملګرو که چېرې تاسې فیسبوک څخه پیسې ګټل غواړئ نو تاسو باید 10,000 فالوورز او 10,000 دقیقې واچ ټایم برابر کړي بیا تاسو کولی شئ فیسبوک څخه پیسې وګټئ خو ملګرو دلته موږ باید خپل هیلې له لاسه ورنه کړو ځکه که چېرې تاسو ډېر زیات پیج کې فالوورز لرئ نو بیا هم تاسو نشئ کولی فیسبوک څخه پیسې وګټئ نو تاسو کوشش وکړئ چې کوم خلک چې یوټیوب چینل لري یا هم ویب سایټونه لري هغو سره کار شروع کړئ که ملګرو که چېرې تاسو هم کوم پیج لرئ یعنې غټ پیج نو تاسو زما په کوم شماره ستاسو سکرین په مخ کار نو په دې شماره ما سره ارتباط ونیسئ انشاءالله زه به هم تاسو سره خپل کاروبار شروع کړم نو هیله چې دا ویډیو مو خوښ شي او شی مو ته زده کړي نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو د ټکنالوژي په باره کې تاسو ته د کومه په لویه بخښونکي خدای مسپارم هر چېرې چې یاستئ او آباد اوسېږئ